السلام علیکم. د نن ورځې تازه ډیر مهم خبر. شاه محمود قریشي کابل ته تللی دی. هرګي د طالبانو له لومړي وزیر سره لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د سرپرستۍ کابینې له لومړي وزیر سره لیدلی دی. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټر پیغام کې ویلي دی ښاغلی قریشي د طالبانو حکومت له لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند سره لیدنه کې د خلکو ترمنځ اړیکو، سوداګري او دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو غږېدلی دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي و ښاغلی قریشي به له یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم وویني. په اعلامیه کې زیاته شوې نوموړي به کابل ته د دې رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو لوري ترمنځ د دواړو ښځو اړیکو ترڅنګ د سیمې سولې او ثبات په هکله د پاکستان پر دریځ خبرې وکړي. بل لور ته د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمي بي بي سي ته په دې هکله وویل د دوی مشران به له ښاغلي قریشي سره د دواړو ښځو اړیکو ودې او پراختیا موضوع ترڅنګ په تورخم او سپین بولده کې د خلکو او سوداګرو مالونو تګ راتګ پر ستونزو هم وغږېږي. ښاغلي کریمي وایي د دې ترڅنګ پاکستان کې افغان کډوالو پر ستونزو به هم خبرې وشي او هیله ده چې د دې لړۍ پرمختګ وشي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی سفر دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه نه ده شوې، خو له ښاغلي قریشي سره دې سفر کې د پاکستان پوځي څارګرې ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم ملګری دی. کابل ته د جنرال فیض حمید لومړنی سفر چې په 13 سپټمبر میاشت کې ترسره شوی و له بېلابېلو غبرګونونو او ناندریو سره مخامخ شو. هغه مهال ګڼو کسانو او ډلو نیوکه کوله چې د پاکستان پوځي استخباراتو مشر د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د طالبانو د موقتې ادارې په جوړښت همداراز د پنجشیر پوځي عملیاتو کې ښکېل و. نږدې 2 میاشتې کېږي چې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی دی او سرپرسته کابینه اعلان کړې ده، خو د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.